ویشلې نړۍ ولې ترمنځ دیوالونه لرو؟ Divided, why we are living in an age of walls. ویشلې نړۍ د برتانوي خبریال او لیکوال ټیم مارشل اثر دی چې په لومړي ځل په 2013 کې چاپ شوی خپور شوی دی. دا کتاب تقریبا د جغرافیې بندیان کتاب شرح ده چې ما پخوا لنډیز کړی او تاسو کولی شئ زما په یوټیوب چینل باندې وګورئ. د جغرافي بندیان کتاب د هغه ملتونو یادونه کوي چې په مصنوعي جغرافیوي کرښو کې راګیر دي، خو دا ویشلې نړۍ بیا د نړۍ د ملتونو ترمنځ پر هغه اغزنو تارونو دیوالونو او موانو غږیږي چې د پیوستې نړۍ بېلتون یې راوستی او د نړۍ ملتونه په ټوله کې انساني ټولنه یې سره ویشلې ده. خوشبختانه دا کتاب تکړه ژباړن عدنان نجبي پښتو ته ژباړلی، ختیځ کتاب پلورنځي په کال 2023 کې چاپ کړی خپور کړی دی. دا کتاب په عموم کې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو جغرافیو او پکې د روان اړیګړي په صورت کې د ویش ګواښونه لیدل کېږي بحث کوي. د خورا ډیرو نورو لاملونو ترڅنګ پکې تر ټولو قوي لامل سیاسي او اقتصادي یادوي. د دې کتاب له نامې تاسو ته معلومیږي چې منځپانګه د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو او جغرافیو په ویش راڅرخي. سره دې چې دا کتاب د نړۍ په سطح د څو لویو او مهمو جغرافیو په اړه بحث کوي. ټوله منځپانګه د قدرتي او مصنوعي پولو ترڅنګ په هغه کرښو او کټارو راڅرخي چې د یو هیواد خلکو یا حکومت د نورو هیوادونو د خلکو او حکومتونو له ناوړه چلن، بریدونو او کډوالۍ د مخنیوي په موخه کړي جوړې کړي یا تېرې کړي دي. دا چې ټیم مارشل د کومو هیوادونو پولو او کټارو د ویش خبره کوي، نو راځئ دلته د نوموړي د کتاب ویشلې نړۍ په منځپانګه باندې غږیږو. ټیم مارشل لیکي چې اوس مهال موږ یعنې انسانان له بل هر وخت ډېر سره ویشل شوي یو. دا په زړه پورې تحلیل همدارنګه موږ ته وایي چې موږ ولې دیوالونه پورته کوو، کټارې ږدو او پر پولو اغزن سیمونه تېروو. همداشان دا کتاب موږ ته دا هم وایي چې ملت پالنه او هویتي سیاستونه یو ځل بیا مخ په زیاتېدو دي. یوازې په تیرو 10 کلونو کې زرګونه میله کټارې او خنډونه جوړ شوي دي او دا هغه څه دي چې زموږ سیاسي چاپیریال بیا تعریفوي. په دغه اثر کې لیکوال روښانه کوي چې موږ په ډیرو زیاتو لارو لکه شتمنۍ، نسل، سیاست، مذهب او نور ویشل شوي یو او له همدې امله دیوالونه راپورته کوو. په اروپا کې د تیرو 10 کلونو شخړې نه یوازې دا چې خپله د اروپا یووالی ګواښي، بلکې په ځینو هیوادونو کې ان ډیموکراسي هم ګواښي. په چین کې به بیا د ګوند هغه اړتیا چې له پانګوالۍ رامنځته شوي ویشنې باید کنټرول کړي د دې هیواد راتلونکی تعریف کړي. په متحده ایالاتو کې بیا د مکسیکو پر پوله دیوال له دې ویرې سرچینه اخلي چې ښایي متحده ایالات به په دې پیړۍ کې نور د سپین پوستو اکثریت هیواد پاتې نه شي. څه پوهېدل چې موږ یې په تیر او اوس کې ویشلي یو مهم دي، ځکه چې په دې سره به موږ پوه شو چې اوس مهال په نړۍ کې څه څنګه او ولې روان دي. په لومړي څپرکي کې لیکوال له بیجینګ نه خپل سفر پیلوي او د چین تر ستر دیوال پورې مخکې ځي. په لاره کې مو د ښاري، لږو ښاري، کلیوالي او همدارنګه د پرمختللو او لږو پرمختللو سیمو په توپیرونو او د هغوی په اغیزو پوهوي. ورپسې د چین په ستر دیوال بحث کوي چې یو لوري ته تمدن او بل لوري ته وحشت او بربریت واقع دی. دا دیوال څنګه جوړ شو، ولې جوړ شو، په اوسني وخت کې کمونیست ګوند او خلک په اړه څه فکر کوي. له دې ورخوا ټیم مارشل د چین په اصلي خاوره او ترڅنګ یې په نیول شوو ځایونو هم تفصیلي بحث کوي او بیا روښانه کوي چې د چین حکومتونو د خلکو دغه ستره کتله څنګه سره یوه ساتلې ده. همداشان په چین دننه ټولنیز ویش ته هم کتنه کوي چې د چین له مرکزي سیمو شروع کېږي او تر تبت پورې دوام کوي. په بېلابېلو سیمو کې د سیمې د خلکو په ادیانو یې هم رڼا اچولې چې د چین واکداران ځان ته د یو لوی خطر په توګه مني. لیکوال د لومړي څپرکي په اوږدو کې د چین د واکدارانو، ولس او په ټوله کې په کور دننه د دوی د هغه ستونزو یادونه هم کړې ده چې دوی نه غواړي بهر نړۍ ترې خبره شي او یا پرې خبرې وکړي. همداشان د هغو مسلمانانو کنټرول کولو، بغاوتونو په دغه سیمه کې د پاڅونونو د یو خپلواک هیواد نارو ته هم پام ورګرځولی او لیکي چې چین له څو پیړیو راهیسې هڅه کړې ده چې شینجیانګ او د دې سیمو غور مسلمانان کنټرول کړي، خو دې خلکو تر اوسه د بیجینګ بشپړ واک نه دی منلی. لیکوال د تبعیضي ویش ترڅنګ د انسان په لاس د رامنځته شوي ویش او یا پولو ترڅنګ د انسانانو ترمنځ توکمي ویش هم تشریح کوي. مثلا په چین کې توکمي ویش کیدای شي په اوږد مهال کې چین ته په یو ستر ګواښ بدل شي. په دویم څپرکي کې لیکوال د متحده ایالاتو او مکسیکو پر پوله د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګلالي او خیالي دیوال بحث پیلوي.
دا په فرضي ډول په نړۍ کې هغه ستر دیوال دی چې فزیکي وجود نه لري. دا دیوال لا هم نه دی جوړ شوی، اوس هم د ویش د رامنځته کولو لپاره یو ځواکمن سمبول دی. د چین د ستر دیوال هدف دا و چې متمدنه ټولنه له بربریت نه جلا کړي، او د ټرمپ د دیوال هدف دا دی چې امریکایان له نورو خلکو جدا کړي. په دې برخه کې لیکوال لیکي چې هر دیوال خپله کیسه لري. د عراق پر پوله د سعودي کټاري وظیفوي دي او دوی معلومه دنده مخته وړي. د پر نورو د سعودي د شکل عمله نه دي جوړې شوي، ځکه چې د هغې پولې بل لوري ته نور خلک هم په همدې دین باور لري. ژبه یوه ده او په پاچاهۍ کې د خلکو د کلتور سره کلتور یو شان دی، او امریکا بل ډول ده. په ټولو هیوادونو کې ویشنې شته، خو امریکا په کور دننه د ویش په له منځه وړلو کې تر ډېره بریالۍ شوې ده او خپل ولس ته یې مساوي حقوق ورکړي او ورکوي یې. د امریکا د متحده ایالاتو یوه نظریه دا ده چې ټول ویشوالي د امریکایانو په نوم پیژندل کیږي، او دا هغه نفوذ دی چې په شریکو ارزښتونو تړل شوی دی، نه په توکمي، دیني او نژادي شالید. ورپسې دا روښانه کوي چې د امریکا د متحده ایالاتو سیاسون په اوږده موده کې ولې له ډیموګرافیکي بدلونونو څخه ویره لري. ورسره په شمالي امریکا کې په ویشنو، جغرافیوي جوړښتونو، د کډوالو پر بهیر او همدارنګه د امریکا او مکسیکو له پولې د قاچاقبرانو پر استفادې هم بحث کوي. د نورو هیوادونو په شان امریکا کې هم ټولنیز ویش ډېر پراخه دی. مثلا امریکا کې د تورپوستو په وړاندې د سپین پوستو کرکه او لاریونونه یې ښکاره بیلګې دي. د توپیرونو دا پروسه له زانګوره تر قبره مخکې ځي. امریکا د اروپا په نسبت له تاوتریخوالي یو ډک هیواد دی. که چېرې تاسې تورپوست یاست نو دا هیواد درته نور هم ګواښ کوونکی ثابتېدی شي. په دریم څپرکي کې لیکوال د اسرائیل او فلسطین په بیت المقدس کې د ښار له زړو دیوالونو بحث پیلوي او بیا راځي له دې ځایه څو کیلومتره لرې په بیت الخم کې د نوو دیوالونو په تړاو بحث ته ادامه ورکوي. سره دې چې اسرائیل او فلسطین هم د منځني ختیځ د جغرافي برخه ده، لیکوال دغه برخه د خپل جنجالي بیکګراوند په خاطر باندې بېله تشریح کوي. ټیم مارشل د اسرائیل او فلسطین ترمنځ دیوالونه د نړۍ تر ټولو ډېر بیروونکي دیوالونه بولي، او ترڅنګ دا هم روښانه کوي چې د دواړو لورو خلک دغه دیوالونو ته په کوم نظر ګوري. وړاندې بیا د دیوالونو په فزیکي جوړښت، د دیوال پر ادبیاتو او هنر او همدارنګه د اسرائیلو او عربانو په ویش او پایلو یې تفصیلي بحث کوي. ورخوا بیا دا کتاب د فلسطین په داخلي مفکوروي او همدارنګه د اسرائیلو په داخلي قومي، مفکوروي، دیني او نورو ویشنو تفصیلي بحث وړاندې کوي. په کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د دیوال سربیره غزه او ویسټ بانک سیمه بحث شوی. هغه دیوالونه او جنګلونه هم څیړي چې په ټول عربي نړۍ کې اور بل کړی. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ دیوال په اړه د دواړو هیوادونو وګړي بېلابېل نظرونه لري. لږ خلک یې مثبت ارزوي، نور یې د سولې او دایمي حل لارې په وړاندې لوی خنډ بولي. مثلا په اسرائیلو کې کلاسي سیاستوال د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جوړ شوو دیوالونو مخالفت کوي او وایي چې دا دیوالونه د فلسطین سره د دایمي حل لارې په مقابل کې لوی خنډ دی. بل دیوال چې اسرائیلو جوړ کړی دی او زیات سیاسي شوی نه دی، هغه له سوریې سره پر پوله دی، او دا دیوال وروسته تر هغې جوړ شو چې سوریه کورنۍ جګړې ته کېوته. په دې برخه کې لیکوال د دغه دواړو هیوادونو په داخلي ویش هم بحث کوي او لیکي چې اسرائیل هغه هیواد دی چې د ویش مفکوره پکې له ګڼو لارو داخلېږي. هلته ډېر مختلف خلک خوا په خوا ژوند کوي او په ځینو ځایونو کې هم نشي کولی چې خوا په خوا سره واوسېږي. ټیم مارشل همداشان د دغه هیواد دننه د خلکو د دیني او مذهبي ویش ترڅنګ اقتصادي ویش ته هم کتنه کوي او لیکي چې په هرو 5 اسرائیلیانو کې یو په ډېر بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي. لیکوال د فلسطین په اړه لیکي چې کله موږ د فلسطین خاورې ته داخلېږو، لوی ویش د ځمکو اړوند دی. د فلسطین د ځانګړي دولت د جوړېدو په مخ کې لوی خنډ واقع دی. د دې خنډونو ترمنځ یو حقیقت دا هم دی چې فلسطین یوه خاوره نه بلکې 2 ځایونه دي، چې یو یې ویسټ بانک دی او بل یې غزه ده. دلته لیکوال یوې ډېرې مهمې نقطې ته د لوستونکو پام ورړوي او لیکي چې د دې دواړو ترمنځ واټن اساسي ستونزه نه ده. که چېرې ټول لوري هوکړه وکړي له اسرائیلو پر 25 کیلومتره تېرې شوې لاره باندې پل، تر ځمکې لاندې تونل او یا هم لویه لاره جوړېدی شي. خو ستونزه دا ده چې دا دواړه ځایونه یوازې په جغرافیوي ډول جلا نه دي، بلکې په سیاسي او فکري ډول هم سره ویشل شوي دي. خلاصه دا چې د فلسطین ستونزه تر نورو هیوادونو ډېره پیچلې ده. هغه که د جغرافیوي پیچلتیاو له مخې ده او که له سیاسي او فکري ویش له مخې. د فلسطین د ویش یو بل اړخ د فتح او حماس ډلو
ترمنځ مخالفت دی چې دواړه د یو هیواد اړوند ډلې دي. دوی خپل منځي جګړې هم کړي دي او ګډ حکومتونه یې هم کړي دي. د دې کتاب دریمه برخه ډیره د پام وړ په دې ده چې دا یوه نړیواله ستونزه یادېږي. فلسطین او اسرائیل هېڅکله نه سره پخلا کېږي. په نور عربي نړۍ هم د فلسطین په اوسني وضعیت خوشحاله ده او نه غواړي چې فلسطیني وګړي دې ارام ژوند وکړي. بلخوا فلسطین په کور دننه ډېرې ستونزې لري. جغرافیوي ویش، مذهبي ویش، سیاسي او فکري ویش پکې په خورا لوړه کچه دی. مثلا ویسټ بانک چېرته دی او د غزې تړانګه چېرته ده. دا په یو بدن کې نه سره ځایږي ځکه چې ډېر سره لري دي. څلورم څپرکی د منځني ختیځ په اړه بحث کوي او لیکي چې د منځني ختیځ په هره برخه کې دیوالونه شته چې ډېری د ترهګرۍ په وړاندې جوړ شوي چې اوس مهال د سیمې په اصلیت بدل شوي دي. کتاب په دې برخه کې ټیم مارشل د بغداد، سنا، بیروت، دمشق او په نورو عربي پلازمینو کې د ترهګریزو بریدونو څخه د خوندیتوب په ښارونو کې د کانکریټو له دیوالونو څخه بحث پیلوي او ورپسې د عراق، سعودي، یمن، اردن، کویت او د سیمې د نورو هیوادونو پر پولو جوړو شوو دیوالونو په تړاو بحث غځوي. لیکوال همدا شان زیاتوي چې په منځني ختیځ کې اوسنۍ او پخوانۍ کرښې چې ډېری بهرنیانو ویستلي د خپلمنځي جنجال لوی لامل دی چې ننني واکداران او سیاسیون یې په حل کولو کې ناکامه شوي. د منځني ختیځ د بېلابېلو هیوادونو ترمنځ ویش کې ملګري ملتونه په ځانګړي توګه د امریکا د وخت حکومتونه لوی لاس لري. ټیم مارشل لیکي چې په منځني ختیځ کې شته کړکېچونه به نور اساسي لاملونه هم لري، خو له دې حقیقت سترګې نشو پټولی چې دین د دې سیمې د خلکو په ویشنه کې ستر رول لوبولی. جالبه برخه پکې دا ده چې د عربي نړۍ د هیوادونو ترمنځ د پولو، دیوالونو او کټارو بودیجه د پنټاګان د دفاعي ګواښونو د کمښت اجانس DTRA څخه ورکړل شوې ده. له دې خوا کتاب په منځني ختیځ کې د سني شیعه د ویشنو ترڅنګ په ګڼو نورو قومي، فکري، دیني او مذهبي ویشنو باندې بحث کوي. سوریه تر ډېره په مذهبي او توکمیزو ډلو ویشل شوې ده. هلته سني، شیعه، علوي، کرد، عیسویان، دروز او نورې ډلې ژوند کوي. په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه د نړۍ په سطحه تر ټولو پیچلې او مغلق کړکېچ دی چې مختلف لوبغاړي پکې داخل دي. عربي نړۍ تر خپل کړي پرمختګ ډېره شتمنه ده او خپلمنځي سیاسي، دیني، مذهبي ویش یې په وړاندې لوی خنډ دی چې دوی دوامدار پرمختګ ته نه پرېږدي. دلته دا موضوع ډېره د پام وړ ده چې په اسلامي نړۍ کې تر بل هر فکټور دیني او مذهبي برخې ډېر ویش رامنځته کوي. دلته لیکوال دیني، مذهبي او ډلهییز ویش ته په پام سره لیکي چې په منځني ختیځ کې په ځانګړي ډول په مسلمانانو کې ویش د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تر وفات کېدو وروسته را پیدا شو. دا د 1400 کاله وروسته هم دوام لري. ټول عربي نړۍ خپلو کې له یو بل څخه ویره لري او همدا ویره یې ترمنځ د پولو کټارو جوړولو ته اړ کوي. منځنی ختیځ یو مخپوله پوله ګرځېدلی. دغلته به ویش نور ډېر عوامل هم لري، له سیاسي ویش نیولې بیا تر اقتصادي، کلتوري او مذهبي او همداشان دیني ویش پورې. خو نن په نړۍ کې او په ځانګړې توګه عربي نړۍ کې د ویش یوه بله بڼه خپرېږي او هغه دا ده چې دغلته ټولنه په هغو چې اصلاحات غواړي او په هغو چې په ثابت کلتور باور لري ویشل شوې ده. پنځم څپرکي کې د هند په نیمه لویه وچه بحث کوي. دا څپرکی د هند او بنګلادیش ترمنځ د پولې په سر جوړې شوې کټارې څخه پیل کېږي چې د دې کټارې د فزیکي جوړښت ترڅنګ یې همدارنګه تر شا لاملونه څېړي. لکه څنګه چې د دیوال له یوه لوري بل پټ وي، تاسې ته یوازې هغه لوری ښکاري چې ستاسو مخې ته دی. په دې سیمه کې هم حالات همدغسې دي. لیکوال د هند او بنګلادیش ترمنځ جغرافیوي ستونزو، پولو، کټارو په اړه د بحث په اوږدو کې د بشري حقونو د څار بنسټ د معلوماتو په اساس لیکي چې د هند او بنګلادیش ترمنځ پوله باندې په څو میاشتو کې هندي پوله ساتو ځواکونو نږدې 900 بنګلادیشي وګړي وژلي دي. دا کسان داسې مهال وژل شوي چې غوښتل یې له پولې تېر شي. یا د پوله په ډېرو عصري وسایلو سمبال ده او دواړه لوري یې د یو بل څخه جدا کړي او ویشلي دي. همداشان په دې برخه کې لیکوال د هند او بنګلادیش ترمنځ په پولو، کټارو، بندیزونو او جګړو بحث کوي. د ناقانونه کډوالو، بیرته ستنېدا او همداشان د دواړو هیوادونو د خلکو په ټولنیز ژوند تاثیرات تشریح کوي. د بنګلادیش له جوړېدو نیولې بیا په یاده سیمه کې تر اوسه د کډوالۍ په روان وضعیت بحث کوي. د پولې دواړو غاړو ته د مسلمان او هندو په ویشنو او ستونزو تفصیل ورکوي او بیا د هند او پاکستان پولې ته ورګرځي. د دې لاندمنې پولې په سر دیوال او دواړو لورو ته پرتې ستونزې څېړي. ورپسې همدارنګه د هند او چین ترمنځ په ستر طبیعي دیوال یا د همالیا په غرونو بحث کوي او بیا
مخکې د هند او میانمار ترمنځ ستونزو ته سر ورکړ. دغه څپر کې همدارنګه د میانمار له ظلمونو بنګلادیش ته د روهینګیایانو په کډوالۍ هم بحث کوي او ورپسې بیا په هند کې له ډیموکراسۍ سره سره د طبقاتي ژوند په تړاو هم تفصیلي بحث وړاندې کوي. هند یو ډیر مهم هیواد دی، د لوړو ټکنالوژیو شرکتونه لري، خو له دې هر څه سره سره دوی بیا هم خنډونه لري چې د سلګونه میلیونه وګړو تر د پرمختګ مخه یې ډب کړې ده. د هند څخه چاپیر دیوالونه د دې لپاره جوړ شوي چې بهرني وګړي له هند څخه بهر وساتي، خو د ټولنې په داخل کې پټ دیوالونه بیا د دې لپاره دي چې ځینې وګړي په ټیټه طبقه کې وساتي. خلاصه دا چې د هند د نیمه لوی وچې په کچه کډوالي پراخه ده، خلک له بېوزلۍ تښتي، د اقلیمي بدلون څخه تښتي او همدارنګه خلک له دیني ازار او وضعیت څخه هم تښتي کوي. شپږم څپرکي کې لیکوال د افریقا په لویه وچه بحث کوي. دلته خبره د مراکش او صحرا ترمنځ په تاریخي دیوال او لاندمن سیمه تللی. صحرا هغه سیمه ده چې مراکش یې خپل ولایتونه بولي، خو صحراوي عربان د صحراوي عرب ډیموکراتیک جمهوریت یادوي. په دغه ځای اوس مهال د پولیسارو په نوم یوه ډله حاکمه ده. د دې خوا د ګڼو افریقایي هیوادونو پر ویشنو او د ځینو ترمنځ ان په پولو د کټارو او دیوالونو په تړاو بحث کوي. لږه یې ساده او اسانه کړم نو د دې کتاب شپږم څپرکی د افریقا په لویه وچه او د دغه سیمې دننه د ټولو هغه هیوادونو پولو کرښو او کټارو په اړه بحث کوي چې دغلته میشت ورته خلک یې له یو بل څخه جدا کړي دي. له دې ورخوا دغه کتاب د افریقا د شتمنو او ناشتمنو هیوادونو ترمنځ ویشنې تشریح کوي او ورسره واضح کوي چې د افریقا شتمنو څنګه ځانونو ته د غربت ځپلو ټولنو ترمنځ په دیوال لرونکو ښارګوټو کې شاهي ژوند جوړ کړی دی. په دې برخه کې لیکوال همدارنګه د دیوالونو ترمنځ د جوړ شوو ښارګوټو د تاریخي شالید په اړه هم معلومات ورکوي. افریقا چې په نړۍ کې تر ټولو ډیره بېوزله لویه وچه ده، نړیوالتوب د نړۍ په کچه سلګونه میلیونه وګړي د غربت را بهر کړي دي، او په ورته وخت کې د شتمنو او ناشتمنو ترمنځ واټن هم پراخه شوی دی. دا ویش په افریقا کې ډیر سخت توګه د نړۍ د تر ټولو ډیرو نامساوي لسو هیوادونو د لیست اووه افریقایي هیوادونه دي. په دې برخه کې اول لیکوال د افریقا په لویه وچه د بېلابېلو هیوادونو په اړه عمومي معلومات شریک کړي دي او بیا وروسته یې ترمنځ ویشنې کرښو او کټارو باندې بحث کړی او ترڅنګ یې ورته لاملونه هم تشریح کړي. دلته توکمیز ویش ډیر زیات دی. په یوه جغرافیه کې مختلف خلک راټول کړي شوي دي چې ترمنځ یې ډېرې ستونزې او شخړې شتون لري. دا کتاب موږ ته وایي چې په افریقا کې 3000 مختلف توکمونه ژوند کوي او بیا د دغه توکمونو ترمنځ په دیني، کلتوري، جغرافیوي او فکري ویشنو بحث ته ادامه ورکوي. په دې برخه کې لیکوال د افریقایي هیوادونو خپلمنځي قومي او قامي شخړو ته ورګرځي او د دغه سیمې د کامیابو او ناکامو تحریکونو په سیاست او جګړو بحث کوي. کوم څپرکي کې لیکوال د اروپا په پخواني او اوسني جوړښت سربیره د دغه ټولنې په ننني او پروني سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ سربیره د دغه ټولنې په خپلمنځي شخړو غږیږي. بحث د برلین د دیوال څخه پیل کوي او همدارنګه وړاندې د جرمني په ویش خبره کوي، ورپسې د ختیځ او لویدیځ جرمني په بیرته یووالي پورې دا موضوع څیړي. دا کتاب مو همدارنګه د دیوال د ړنګېدو له تاریخي کیسې هم خبروي. په اروپا کې د ویش او پولو په اړه بحث خورا جالب، خو هلته د بېلابېلو هیوادونو ترمنځ رسمي او غیر رسمي پولي کټاري چې یو جنجالي اړخ او موضوع ده. لیکوال لیکي چې د اروپا په لویه وچه کې د بېلابېلو هیوادونو ترمنځ لوړې شوې کټاري د منځني ختیځ، اسیا او نورو هیوادونو څخه اروپا ته د کډوالو د مخنیوي په موخه رامنځته شوې دي. دا د اروپا د ویش لپاره بنسټیزه ننګونه بولي. دا خبره یوازې د کډوالۍ په تړاو نه کوي بلکې اقتصادي او سوداګریز ویش یې هم بولي. لیکوال دلته یوه بله ډېره خارښتي موضوع هم بحث کوي او لیکي چې ډېری هغه وګړي چې اروپا ته راځي له استبدادي رژیمونو راتښتېدلي دي ځکه چې دوی له ناکامۍ سره مخ کړي دي. نوموړی د اروپایانو له خولې لیکي چې موږ باید له راډیکال اسلامیزم سره معامله وکړو، پراخه کډوالي اداره کړو او باید راتلونکي کډوالو ته پاملرنه وکړو. دې وړاندې په دغه څپرکي کې اروپا ته د کډوالو پر بهیر ستونزو، اسانتیاوو او پالیسیو هم خبره کوي او ورپسې په هغه ویره او ډار غږیږي چې له امله یې اروپایي هیوادونه پر پولو دیوالونه کوي او کټارې لګوي. خو په ټوله کې اروپا د کډوالو سره ډېر ښه برخورد کوي او د کډوالو په ورتګ خوشحاله کیږي.
دا کتاب همدارنګه په اروپایي ټولنه هم بحث کوي دغه ټولنه څنګه رامنځته شوه ولې رامنځته شوه هدف یې څه دی. له دې ورخوا په دغه څپرکي کې ټیم مارشل همدارنګه د اروپایي ټولنې ترمنځ په توپیرونو ورسره په فکري او دیني ویشنو هم بحث کوي او ورسره یې هلته د ورغلو کډوالو ځایي ټولنو ترمنځ تعامل او توپیرونه هم څېړلي او بحث کړي. وروستي څپرکي کې لیکوال د نړۍ یو پخواني زبرځواک هېواد برطانیه ته ورګرځي او د سیاسي ویش نیولې بیا تر اقتصادي نظامي سیاسي کلتوري او د ځمکني ویش ترڅنګ یې په کور دننه ویشنو او بهر څخه ورته متوجه ګواښونه تشریح کوي. په دې څپرکي کې ټیم مارشل د رومي امپراتورۍ پر مهال د رومیانو او بربري قومونو ترمنځ د هاډیان پر دیوال بحث پیلوي. دغه دیوال څنګه جوړ شوی ولې جوړ شوی او هغه مهالې اړتیا څه وه دا نور هغه موضوعات دي چې دغه څپرکی پرې بحث کوي. د مذهبي ژبني کلتوري او جغرافیوي ویش ترڅنګ په دغه سیمه کې فکري ویش هم شته او تر ننه پالل کیږي. دا دیوالونه د غیر فزیکي دیوالونو سمبولونه دي. دا هغه ویش دی چې له مخکې مختلف وګړي خپل ماشومان د مختلفو مذهبونو په ښوونځیو کې روزي. په نړۍ کې تل هغه هڅې له ستونزو سره مخ شوي دي چې د بېلابېلو سیمو د یووالي او ویش له منځه وړلو لپاره شوي او کېږي. دلته یوه موضوع دا هم بحث شوې چې برطانیه څنګه د اروپایي ټولنې څخه ووتله په کور دننه د کومو ستونزو سره مخ شوي چې په نتیجه کې دغه هېواد د طبقاتي ویش چې پخوا هم پکې و اوس لا ډېر شوی ځورېږي. ټیم مارشل د اتم څپرکي په اوږدو کې همدارنګه په شمالي آیرلینډ کې پر دیني باورونو او فکري اختلافاتو جوړ شوي دیوالونه هم ټکی په ټکی واضح کوي. په دغه څپرکي کې همدارنګه په برطانیه کې د سکاټلینډ، آیرلینډ، انګلینډ او ویلز په ویش هم بحث کوي او ورسره د برطانوي ټولنو په داخلي ویشنو هم پراخه بحثونه لري. د دې ترڅنګ یې د برطانیه په پراخه کډوالۍ هم بحث کوي. برطانیه پخوا هم د ملي احساساتو، طبقاتو او دیني ویش سره متحده پاتې شوې ده. دا چاره اوس بیا ازمویل کیږي. آیا برطانیه به بیا هم وتوانېږي چې دا ویشنې غاړې ته کړي او په 21مه پیړۍ کې په داسې نسبي سره کلکې متحدې ټولنې رامنځته کړي چې تر اوسه نه دي لیدل شوي؟ ورپسې د کتاب پایله ده او په دغه ځای کې ټیم مارشل هڅه کړې ده چې د نړۍ پر لویو ستونزو او د هغوی په حل لارو بحث وکړي. په دې فصل کې ټیم دا ځل د نړۍ په کچه د کډوالۍ پر موضوع لنډ بحث کوي. دا بحث د کډوالۍ نن، پرون او راتلونکی څېړي. همدارنګه د پولو له منځه وړلو او کډوالۍ بشپړې قانوني کولو باندې هم بحث کوي. وایي فرضاً که بشر پولې له منځه یوسي او ټولو خلکو ته د نړۍ هر ځای ته د تګ فرصت برابر شي نو څه به پېښ شي؟ وایي دا چاره ګټې او تاوانونه دواړه لري. واسې د دې چارې په ګټو او تاوانونو هم غږېدل. خو ټیم مارشل په دې باور دی چې د نړۍ جوړونې لپاره یو مارشل پلان ته اړتیا ده. وایي دا باید هغسې یو مارشل پلان وي چې د کوم پر مټ له دویمې جګړې وروسته اروپا وژغورل شو او ورغول شو. ټیم مارشل باور لري تر څو چې د بشر ترمنځ نړیواله ورورولي ونه منل شي، داسې ورورولي چې هلته د سرچینو په سر سیالۍ نه وي موجودې، تر هغې به انسانان دیوالونه جوړوي او زموږ ګډ کور یعنې دا نړۍ به همدغسې ویشلې نړۍ پاتې کېږي او زموږ پاوشه هم قدرتي او مصنوعي پولې او ترڅنګ یې د جبري کرښو او کټارو حال د لیدو نه دی. د دې کتاب له لوستو وروسته به زده کړئ: لومړی، څومره چې په یوه ټولنه کې د بندیزونو لړۍ زور اخلي هومره به ترې خلک نورو هېوادونو ته کډوال کېږي، او څومره چې خلک کډوال کېږي هومره به په کور دننه خلک د وطن په راتلونکي بې باوره کېږي. خلکو کې به ډار خپرېږي، داخلي او بهرني پانګوال به پکې له پانګونې لاس اخلي چې په نتیجه کې به بېروزګاري او غربت د جرایمو ګراف ته اکسلیټر ورکوي. دویم دا چې د دې کتاب له لوستو وروسته به وپوهیږئ چې په نړۍ کې رسمي او غیر رسمي کرښې، پولې او کټارې، دیني او مذهبي ویشنې په دې خاطر شوي او رامنځته شوي چې زبرځواکونه پرې واکمني وکړي. دریم دا چې د دې کتاب له لوستو وروسته به وپوهیږئ چې د نړۍ د ویش کیسه له کومه پیل شوې او تر کومه ځایه رسېدلې ده او تر ننه یې د څومره خلکو ژوند او عزت اخیستی دی. او څلورم دا چې په دې کتاب کې به دا هم ولولئ چې اکثریت کارپوهان د هېوادونو ترمنځ پولې، کټارې او دیوالونه د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې ناکام بولي او زیاتوي چې قومي، قبیلوي، کلتوري او ژبني ډول تړلي خلک یې سره جدا کړي او د ژوند چارې ورټکنۍ کوي.
پنځم درس به ترې دا زده کړئ چې د نړۍ د خرابو سیاستونو او جګړه ییزو فکرونو له وجې نړۍ په سور اور کې سوځي. د انسانانو ترمنځ د نفرتونو دیوالونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د نړۍ او بشر راتلونکی به له نورو کوم ناخوالو او کړاوونو سره مخ کېږي. شپږم درس به ترې دا زده کړئ چې هر چېرته چې ځئ دا ویشنې شته، په مذهبي ځایونو کې بیا بیخي ډېرې زیاتې دي. د ټیم مارشل له دې کتابه به دا هم زده کړئ چې ولې په 21مه پېړۍ کې سره له دې چې ګلوبلایزیشن یا نړیوالیزه کېدل زیات شوي دي، انسانان لا هم ځانونه د فزیکي او کلتوري سرحدونو په واسطه جلا کوي. دا چې د دې کتاب د لوستو پر وخت به پوه شئ چې نړۍ کې ویش بېلابېلې بڼې لري. د جغرافیوي ویش وروسته اقتصادي، سیاسي، کلتوري او تر ټولو خطرناکې مذهبي ویش ده چې نړۍ پرې رنځ وړي. سوزي قاسم په وینا داسې رهبر انتخاب کړي چې د پلونو په جوړولو پانګونه وکړي، پر دیوالونو یې ونه کړي، په کتابونو پانګونه وکړي، په وسلو یې ونه کړي، په اخلاقو پانګونه وکړي، په فساد یې ونه کړي. کې تاسو ټولو ته د دې کتاب د لوستو بلنه درکوم. غوره کتاب دی، لوست یې اړین دی، ډېر روان لیکل شوی او ژباړل شوی. زما په دې ډېر خوښ شو چې یو وخت او د دې کتاب د لوستو وړاندې زه د سیمې او نړۍ د جغرافیې په ځانګړي ډول پکې د شته او رامنځته شوو پولو، دیوالونو او کټارو په اړه لږ پوهېدم. لنډه دا چې د جیو پالیټکس په اړه جامع او منلی کتاب دی، حتماً یې ولولئ. تر بیا ښې چارې.